سلامونه ګرانو کتونکو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ راته. بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دغه ویډیو کې ملګرو د ګوبلین مایننګ نوی اپډیټ، د ګوبلین مایننګ نوی سیزن کې د کار کولو طریقه، د غږ کې د وډرا طریقه مکمل تاسو ته درخوایم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که لومړی ځل مو ده چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک مو هم د یادونې وځي. ملګرو کله چې تاسو ګوبلین مایننګ مو راواز کړئ دا ډول یو صفحې سره به مخامخ شئ. دلته به بیا هم دغه ډول اته لیوله یو تاسو ته به ټول لیولونه کلوف یا لاک وي. نو دې کې به لومړی موږ سره دغه کوین ګورئ، د ګولډ کوین. تاسو به دلته خپل بیلنس وګورئ، تاسو ته به ګوبلین مایننګ یو مقدار د ګولډ کوین درکړي. ځینې ملګري وایي چې موږ په ټون مصرف کړل، هغه د موږ ټون اوس څنګه شول؟ چا چې ټون مصرف کړي ملګرو هغې ته دغه کوین ورکوي. صحیح ده چې د دې کوین ګټه درته یم چې څه ګټه لري. او چا چې بیا ټون نه مصرف کړي پې هغې ته بیا دا کوین نه ورکوي. نو چا چې ټون مصرف کړي دي تاوان مو نه ده کړی، بدل کې تاسو ته دا کوین درکړي چې وایم اوس په دې څه کېږي. لومړی به ملګرو تاسو راشئ د دغه مقدار کوین چې تاسو ته درکړي په دې به دا لومړی لیول واز کړئ. دا ګورئ ما فعلا واز کړی په 10 دانې کوینو دغه لومړی لیول وازیږي. لومړی لیول به تاسو دې کې راواز کوئ او د پخوا په څیر دې کې همغه کارتونه دي. دا ګورئ نو را به شئ دلته به کارتونه راواز کوئ. ما فعلا دومره واز کړي او دغه مقدار پاتې. نو نور به همغه پخوا په رقم کارتونه به اپګریډ کوئ، څنګ کې به ورسره دا نور څیزونه اپګریډ کوئ او درته ووایم نو په همغه پخواني ډول به دې ته نور ادامه ورکوئ، کارتونه به په دې شکل اپګریډ کوئ. صحیح، نو په دغه کوینونو باندې دا کارتونه اپګریډ کیږي او بیرته بیا بدل کې موږ ته سره کوي، موږ ته بیا دغه کوین راکوي. دا ګورئ د ګوبلین کوین چې دا کوین موږ کولی شو هم ټون ته بدل کو، هم سولانه ته، او همدغه کوین به په راتلونکي کې لانچ کیږي هم. نو چې کله مو لیول واز که ټوکن درته جمع دلته به تاسو صرف کولیکټ وهئ. دا ګورئ کوین یې موږ ته پورته جمع کړل. ښه نو دغه د کار طریقه ملګرو درته مې وویل چې لیول به وازوئ او کارتونه به اپګریډ کوئ. اوس راځو دې ته چې دغه کوین موږ ته خو ضرورت ده د لیول لپاره. دا کوین به موږ لکه مکو. دا کوین ملګرو تاسو په دوه طریقو لاسته راوړی شئ. یو د ډیلی چیکن ده، دا ګورئ ډیلی چیکن دلته یو ټوکن ورکوي د ورځې، دلته ډېر کم ورکوي. دومن دا کوین موږ کولی شو دا ګولډ کوین واخلو، لکه موږ چې تیر سیزن کې د ګوبلین کوینونه په ټون واخیستل بیا هم اخیستی شو. د کوین په برخه به کلیک کو ملګرو، دلته ګورئ تاسو کولی شئ دا کوین واخلئ په ټون په سولانه او همداشان د ګوبلین کوم کوینونه چې موږ ته راکوي تاسو کولی شئ چې همدا هم بیرته ګولډ کوین ته به درکوئ. او په ګولډ کوین څنګه کوي خپل لیول او نور مخته کوي. دا ګورئ دغلته افشانې شته ده، زه پرې کلیک کوم. دا ګورئ په دومره ټون باندې تاسو کولی شئ 15 ګولډ کوین واخلئ. ګولډ کوین قیمته هم دي واقعا ملګرو، ډېر قیمته دي. نو زه هم خاصه توصیه چاته نه کوم که څوک غواړي چې مثلا لیول یې ژر اپګریډ کړي کولی شي له دې برخې ګولډ کوین واخلي او په ګولډ کوین راشي دلته کارتونه اپګریډ کړي، دا نور مخته لیول راواز کړي. نو دا بیا د هر چا خپله خوښه ده. صحیح ده، ځکه دا کارونه دي مصرف او هر څه لري، بیا ګټه او تاوان هم شته. نو تاسو په ټون او په سولانه او د ګوبلین په کوین واخیستی شئ. په ټون خو مې درته وښودو ملګرو، دلته به ټون کیپر به کنیکټ کړئ، څومره غواړئ واخلئ. دلته به اندازه لیکئ 50 اخلئ، 50 په دونه ټون کېږي، ډېر اخلئ مقدار به خپل لیکئ او لاندې به کنفرم کوئ. تاسو څخه ټون کټ کوئ او بدل کې تاسو ته څه کوئ د ګولډ کوینونه درکوئ. دومن تاسو کولی شئ د جی ام جی هم یا همدغه د ګوبلین کوینونه هم بدل کوئ څه ته ګولډ کوین ته، په ګولډ کوین لیول پورته کوئ. 50 دانې ګولډ کوین چې دي دومره جی ام جی ټوکن یا همغه د ګوبلین ټوکن کېږي چې تاسو کولی شئ دې ځای څخه یې واخلئ او د ګوبلین کوینونه د ګولډ ته بدل کړئ. نو دا طریقې سره هم ګولډ کوین ترلاسه کولی شئ. بل هم د سولانه کرنسي په واسطه هم اخیستی شئ چې زما په نظر سولانه نه بهتره بیا ښه ده چې سړی په ټون واخلي. نو دغه د ګولډ کوینونو د اخیستو طریقه وه. نو نور پکې ملګرو خاص څه نشته ده، یو څو آپشنه نور اضافه شوي. دلته ټریډ جی ام جي ده چې څنګه مې تاسو ته وویل دغه د ګوبلین خپل کوینونه دا لانچ کېږي او بیا موږ کولی شو ټریډ هم په دې وکړو، یعنې واخلو خرڅي کړو. نو فعلا زه له دې برخې څخه وځم، دلته ګورئ تاسو کولی شئ دا جی ام جي ټوکن یې واخلئ هم. نو زه له دې څخه وځم، په دې بیا ډېر بحث نه کوم، بیرته اصلي صفحې ته ځم. ښه نو ملګرو بیرته اصلي صفحې ته راغلم. نو دلته یو بل آپشن اضافه شوی په نوم د ایکسچینج. د ایکسچینج کې موږ کولی شو ملګرو چې دا کم کوینونه موږ ته راکوي دا څنګه کو ټون کوین ته بدل کو او ټون کوین وډرا کو او همداشان سولانه کرنسي ته هم بدلیږي. نو که زه لومړی راشم په سولانه کلیک کوم، دلته ګورئ 10,000 د ګوبلین کوینونه چې دي دومره سولانه ته بدلیږي، تقریبا 0.016 سولانه چې دا فعلني نرخ سره تقریبا $3 او څومره جوړی. نو که چېرته بیا د ګوبلین کوینونه هم جمع کړل چې ما سره فعلا 10,280 ده، کولی شئ سولانه کرنسي ته هم بدل کړئ او سولانه وډرا کوئ او همداشان ټون ته هم بدلیږي. زه ځم دې څخه وځم، د دې اول آپشن بیا ټون کوین ته هم بدلولی شئ. تقریبا 10,000 نه چې دا 0.2 ټون کوین جوړیږي ملګرو. نو اوس ما سره دغه مقدار دی، زه به راشم دلته به دا مکس ووهم
او دا به څنګه کوم سولانه ته تبدیل کوم. نو ما سره 10,200 دومره ټوکن دي او ما ته وایي چې دومره ټون درکو. زه دا کنفرم وهم او دا کوم چې مې مایننګ کړی دا به زه تبدیل کوم. نو دا ګورئ سکسس شولو او دا مقدار ټوکن مې څنګه شول سولانه ته بدل کړ. نو هغه به ټون ته بدل کړ. دا ګورئ ما سره دومره بیلانس ټون کوین لاسته راغی. اوس به دا وډرا کو د وډرا طریقه به هم تاسو ته وښیم. وډرا لپاره هم همغه پخوا په رقم دلته به دغه آپشن ته راشو. صحیح ده، زه په دې کلیک کوم او دلته به څنګه شو د ایکسچینج په آپشن باندې کلیک کو. البته ملګرو ایکسچینج نه وځو، بیلانس آپشن وهو. بیلانس په آپشن به کلیک کو او دلته به څنګه کو ګورئ تاسو کولی شئ ټون کوین وډرا کوئ، سولانه او همداشان د ګوبلین خپل کوینونه هم تاسو وډرا کولی شئ. نو زه راځم دغه ټون به مې ته وډرا کوم، په همدې وډرا ټون باندې کلیک اخلم او دلته دا بیلانس ورته ماکس وهم او د ما وایلټ تیار کنیکټ ده. دلته به وډرا فاونډ باندې کلیک کو. نو دغه د زموږ وډرا سکسس شو انډر ریویو ته لاړلو. نو دا تقریبا ملګرو 40 ساعتو پورې موږ ته رسیږي. مخکې هم ګورئ ما له دې څخه 4 ټون وډرا کړي. نو دغه د ګوبلین مایننګ مکمل د کار طریقه د وډرا طریقه مکمل مې تاسو ته وښود ملګرو. نو هیله ده چې تاسو پرې پوه شوي. دغه کار هم اسانه ده د تیر سیزن